تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا. یوسف ابن الحسین یو عالم تیر شوی او د اصلاح د نیت او تزکیه د نفس متعلق داغه نه مختلف اقوال نقل له هغه به ویل وای داسې یو شی نشته ما شیء اشد ما شیء على العبد یا ما عالجت شيئا في الدنيا اشد من الاخلاص. وی په دنیا کې داسې یو عمل نشته دی چې ډېر سخت وي په نسبت د اخلاص او په نسبت د اصلاح د نیت. وی دا په تمامو شیانو کې ګران عمل دی. وجه دا ده وی زه کوشش دا کومه چې د خپل زړه نه ریاکاري غورځومه ما ازالو اسقط الریان قلبي. وی زه کوشش دا کومه چې ریاکاري ختمه کړمه هو ينبت بلون آخر اس ریاکاری په بل شکل کې راشي. کله دا شکل ختم کم ریاکاری بل شکل کې راشي بل شکل کې راشي. ډېر صورتونه دي د ریاکارۍ دپاره. کله کله موږ تاسو نه هغه اعمال صادریږي موږ وایو دا ښه دی لیکن هغه د شریعت په بنا باندې هغه ریاکاري د دې وجې نه دا ډېر ګران کار دی. سفیان ثوري رحمه الله وایي ما عالجت شیئا من نیتی اشد علی من نیتی. وی په ما باندې ډېر ګران سخت شی چې دی دا نیت دی نیت دا را باندې ډېر سخت ګران دی. وی وجه دا ده زه کوشش کوم خو بیا رانه خرابېږي زه بیا کوشش کوم او خرابېږي. نو دې وجې نه دا نیت د اخلاص دا ډېر سخت ضروري دی. هر عمل په اول کې موږ تاسو اخلاص د نیت وکړو. دا عمل زه د الله د رضا دپاره کوم او د مخلوق هېڅ پروا پکې ونه ساتو. د چا د صفت د چا د حاجاتو د چا نه د مال طلب کول د چا نه صفت طلب کول د دې سره پروا پکې ونه ساتو. دغه اخلاص د نیت دی او دا ډېر سخت ضروري دی. دې وجې نه سلف چې کوم نو هغوی به د دې نیتونو سخت اهتمام به کوو او حتی الوسه به کوشش دا کوو چې موږ دا خپل اعمال دا پټ کو چاته سره په دنیا کې ښکاره نه شي. چېرته زموږ صفتونه کې په دې باندې چې دا دیندار دی ولې کله کله د دې صفت کولو د وجې نه انسان کې غرور راځي انسان کې نقصان راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو صحابي راولګي او د بل صحابي صفت یې وکړه یاره دا داسې سړی دی نیک سړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ویلک قد قطعت عنق صاحبک هلاک چې تا خو د خپل ملګري ورمېږ دې مات شو. لکه تا مخامخ دغه صفتونه شروع کو په دې صفتونو په هغه کې غرور راځي او بیا خاص کر موږ تاسو خو ډېر کمزوري خلک یو که لږ هم چا صفت کو په دې صفت په وجه په موږ کې نقصان راځي زړه کې خلل راځي نقصانات پکې راځي. دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی. نبی صلی الله علیه وسلم څوک چې د چا صفت کوي نو داسې دی وایي احسبه کذلک والله حسیبه ولا ازکي علی الله احدا. یاره زه پې ګمان کوم چې انشاءالله ښه سړی دی نور الله ته پته ده چې الله په نیز باندې به ښه یو که نه وي خو ما ته ظاهر کې ښه ښکاري دقسې ګمان